د عرفې د ورځ چې کوم دی دا یو مبارکه ورځ ده. بیا د عرفې په ورځ باندې روژه نیول په دې کې ډېر اجر او ثواب دی. احادیثو مبارکو کې د دې فضایل راغلي دي. ګوره وروڼو مسلمانانو، الله رب عزت ته په ټولو ورځو کې څلور ورځې چې کوم دی هغه ډېرې غوره ورځې دي. په هغې کې اوله ورځ چې کوم دی هغه د جمعې ورځ ده، ځکه د جمعې په ورځ باندې داسې یو ټیم دی، یو ساعت دی چې په دغه ټیم او ساعت کې د انسان د الله نه د دنیا باره کې یا د آخرت باره کې څه دعا وغواړي نو الله ورته هغه ورکړي. دویمه ورځ چې کوم ده هغه د عرفې ورځ ده. خو چې کله د عرفې ورځ شي نو الله رب عزت د فرشتو د وړاندې د عرفات په حاجنو باندې فخر کوي او بیا الله فرشتو ته وایي چې ای زما فرشتو، تاسو زما بندګان وګورئ چې دوی سرتور سر ګرد وهلي راغلي دي، د خپل مالونه خرج کړي دي، بدنونه یې ستړي کړي دي. نو الله فرشتو ته چې تاسو ګواه اوسئ چې ما دوی ته بخښنه وکړله. درېیمه ورځ چې کوم ده هغه د غټه اختر ورځ ده، چې کله د قربانۍ ورځ شي نو بنده چې خپل هغه څاروی هغه ذبح کړي او د دې د څاروي د وینه یو څاڅکی چې ځمکې ته ورسېږي نو الله رب عزت چې کوم دی د انسان مخکیني ټول ګناهونه الله معاف کړي. څلورمه ورځ چې کوم دی هغه د وړوکي اختر ورځ ده، چې کله مسلمانان رمضان مبارک میاشت روژې ونیسي بیا د وړوکي اختر په ورځ باندې دغه مسلمانان عیدګاه ته وځي نو الله رب عزت فرشتو ته ووایي چې ای زما فرشتو، هر عمل کوونکی د خپل عمل اجر چې کوم دی هغه طلب کوي که نه هغه غواړي. زما بندګان د رمضان مبارک روژې نیولې دي او چې دی عیدګاه ته راغلي خپل اجر او ثواب چې کوم دی هغه غواړي که نه. نو فرشتو ته الله وایي چې ای فرشتو، زه تاسو ګواه کوم چې ما دوی ته بخښنه وکړله. بیا یو اواز کوونکی اواز وکړي یا امت محمد، ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته، تاسو به داسې حالتونو کې خپل کورونو ته واپس لاړ شئ چې ستاسو هغه بدیانې ستاسو ګناهونه الله په نیکیانو باندې په اجرونو ثوابونو باندې هغه بدل کړل. نو په دې کې یو ورځ چې کوم ده هغه د عرفې ورځ هم ده. عرفې ورځ باندې روژه نیول دا یو مبارک عمل دی، په دې کې اجر او ثواب دی. چې کوم انسان د عرفې په ورځ باندې روژه ونیسي نهم ذوالحجه باندې، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا روژه د انسان دپاره د ګناهونو یو کفاره وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دې روژې نیولو په باره کې تپوس وشو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل یکفر السنة الماضیة والباقیة، د عرفې په ورځ روژه نیول د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه چې کوم هغه ختمیږي. دا ترمذی شریف کې دا حدیث د الفاظ ذکر شوي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما د الله نه دا امید دی چې د عرفې د ورځې روژه به د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونو لپاره کفاره شي. په دې سره د انسان ګناهونه چې کوم هغه معاف کېږي. او عرفې په ورځ باندې روژه نیول دا یو بهترین عمل دی. ګوره د دې مطلب څه دی؟ یو خو چې هغه تیر کال ګناهونه شي هغه خو چې بس هغه تیر کال چې کومه ګناه شوې ده هغه خو چې کوم د الله معاف کړي. اوس راتلونکي کال هغه خو لا راغلی نه دی که نه، نو انسان به څنګه هغه ګناه کوي؟ هغې مطلب دا دی چې راتلونکي کال باندې به الله دغه انسان د ګناهونو نه چې کوم د هغه محفوظ ساتي. دا به څنګه دا محفوظ به ساتي که نه؟ دغه انسان له به الله د ګناهونو توفیق به الله او که چېرې د دې انسان نه راتلونکي کال ګناهونو هغه ګناه ترې وشي نو دغه ګناه ورته څنګه هغه الله معاف کړي ونه.